امیر المؤمنین رحمه الله ډېر حکیم انسان و، موږ خو نږدې پېژاند، دا د مولوي یعقوب پلار. دا د دې کې دومره عقل چې الله تعالی ډېر غټ عقل ورکړی و، کېدای شي بیا به داسې کس رانه شي. ځانګړي خصوصیات یې څه شي وو؟ یوه خبره یې درته وکړم فقط پوښتنه چې اوس هغه حکم صادق چې د امارت مجاهدینو ملګري مصوبین دا به سګرېټ مطلق نه څکوي، سګرېټ یې بند کړو، په یو وار بند شو. د هغه حق امر چې و داسې واجب الاجرا داسې زر تطبیقېدی چې بیخي په ثانیو کې. او بیا دې پوښتنه چې وکړو چې دا نسوار ولې نه بندوي؟ نو خو سګرېټ خو روپۍ لږ څه نه شي ورکولی، روپۍ پر امارت دي. دې ورته د اروپا مسلمانانو د عجبه حکیمانه خبره وکړه، ور سګرېټ چې څکوي هغه داسې لوړ لوړ ګوري، دا دود پوکي چې هر څوک یې وویني او بیا سګرېټ هم وغورځوي، نیمه یې وڅکي نیمه یې وغورځوي. او نسوار د هغه چې نسوار څوک وکوي هغه بیا ګرځي چې داسې غره ځای کې په شرمېږي. دا د شرم شی د په هغه کې تکبر ده، تکبر نه باید څخه ما بند کړه. تکبر بدترینه ګناه ده. غرور تکبر هغه ګناه ده چې الله تعالی ته هم د زغملو نه ده. الکبریا ورداء الله تعالی وایي دا زما څادر ده، دا له بل چا سره زیب نه کوي. او الله تعالی په سر باندې هغه څوک ډېر ژر وي تر پښو یې نیسي له دیوال یې وي چې هغه غرور تکبر کوي. الله تعالی دغه نه راکې پیدا کوي، هغه په موټرو کې وي که په نور مسایلو کې که په کالو په اغوستلو کې وي، ډېر به پام کوو او کوشش دې وزامې ملګرو ته چې ځي ښه ته ګوري. تکبر دا لوړ کتلو دغه کې بیا تکبر رانه